او ډېر ښکلی روایت دی عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر ابی بن کعب رضی الله عنه تپوس کوي د تقوا څه ته وایي عمر بن خطاب تپوس د ابی بن کعب نه وکړو وی تقوا څه ته وایي هغه ورته وویل اما سلکت طریقا ذا شوک چېرته به داسې لار تللی چې په هغې کې غني پرتي ورته یو نو یې څه دې کړي وو وی شمرتو واجتهدتو بس کوشش مې کو د بچ کولو د خپل ځان د بچ کولو او پنسې مې راوچتې کړې وي یو ځای نه یو ځای ته ټوپ وه د بل ځای نه بل ځای ته ټوپ وه وی فذلک التقوی تقوا هم دغې ته وایي چې ته په دې دنیا کې داسې ژوند تیر کړې لکه د هغه سړي په شان چې هغه په یو لاره روان دی او په هغه لاره کې غني پرتې دي او دې ته کله یو ځای ته وړي کله بل ځای ته ځکه شاعر وایي خلي الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى پرېږده ګناهونه که هغه واړه ګناهونه دي او که هغه غټ ګناهونه دي تقوا دقې ته وایي واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرى او داسې کار کوله که یو سړی چې په ځمکه روان او غني پکې پرتي او دی یریږي کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى معمولی ګناه معمولی مه ګڼوئ او مه دا وړه ګناه سپکه ګڼه غر وي د کاڼو نه جوړېږي د وړو وړو کاڼو نه نن خو تا وړه ګناه وکړه ته یې وړه ده بیا دې پسې بله وکړه وړه ده او بیا دې پسې بله وکړه معمولي ده او بیا دې پسې بله وکړه او زه خیر دی او بیا دې پسې بله وکړه او الله غفور رحیم دی او بیا دې پسې بله وکړه او زه خیر دی توبه به وباسو او بیا بله او بیا بله ورو ورو څه شی جوړ شو غر ته جوړ شو نو همدغه غر به د باندې راپرېوځي او څه به شي تباه به شي نو تقوا باره کې ډېرې خبرې کېدی شي او ما تاسو ته اوله کې ویلو بعض علما طریقه څه ده کله چې دې ټکي ته راشي للمتقین نو د تقوادارو خلکو صفات چې څومره دي هغه ټول بیانوي بیا تقوادارو له به الله څه ورکوي قرآن او حدیث کې هغه ټول بیانوي او بیا هغې کې ډېر ټیم لګي ډېر ټیم لګي زموږ مقصد دلته د الله په کلام باندې ځان پوه کول دي بس بیا دغه تفصیل چې سړی وکړي نو اخره کې بیا څه کوي یو منډه به وایي نو صرف ترجمه بس پکې قرآن د تلاوت هم نه کوي صرف ترجمه او بس پکې څه ووایي وی د دې پوره سپارې خلاصه دا ده او زه مخکې نو خبره په داسې اندازه چې اورېدونکی به څه شي پوه شي هدى للمتقین هدایت ته د متقینو لپاره اوس دلته یو سوال راځي زړه ته څه صرف متقیان ولې ځکه چې دوی ته فایده اخلي خیال هم دی که نه قرآن هدایت د ټولو دپاره دی قرآن د ټولو دپاره دی هدایت خو ټول ته فایده نه اخلي هدایت یافته ته تقوادار ته فایده اخلي نو هغوی دپاره هدایت شو لکه الله قرآن کې څه وایي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء قرآن هدایت ته د مؤمنانو دپاره او شفا پکې پرته ده صرف د مؤمنانو دپاره هدایت دی ټولو دپاره دی ولې کافرانو ته به هدایت نه دی میلاو شوی میلاو شوی دی که خو معنی دا دی چې د دې نه فایده مؤمنان دي نور ځایونو کې هم داسې خبرې الله کړي دي قرآن کې یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم ای خلکو تاسو ته د الله د طرف نه نصیحت راغی وشفاء او شفاء پکې ده لما فی الصدور د هغه مرضونو دپاره چې په سینو کې دي وهدى ورحمة للمؤمنین هدایت او رحمت ته د چا دپاره مؤمنانو دپاره نو هدایت خدا د ټولو دپاره دی خو مؤمنان ته څه اخلي فایده ته اخلي یو فایده به ته ذکر کړمه ذهن ته مې راله او داسې ډېرې فایدې دي خو د وخت د کمي د لاسه کله سړي نه پاتې شي الف لام میم نه واله د للمتقین پورې څلور جملې دي الف لام میم دا ځان لره صحیح شو ذلک الکتاب دا دویمه جمله ده لا ریب فیه څویمه جمله ده درېیمه هدى للمتقین څلورمه د الله د کلام څه ښایست به تاسو ته بیانوم او دا خبرې سړی په هر آیت او په هر ځای کې هله کولی شي سړي سره وخت ډېر زیات شي
او دا قرآن به دې ځان سره راکاږي وی به دې سي وی به دې سي یو ناشنا ایمانی کیفیت ته سړي جوړ شي او د قرآن سره محبت ډېر شي دا څلور جملې یو بل سره متناسق دي او را روانه د تیر شوي تصدیق کوي بیا اقرار کوي را روانه جمله د تیر شوي اقرار کوي څنګه زه دې به پوه کوم په اسانه الف لام میم مقصد د دې څه دی دې ټکو د راوړو ما ورڅه ووایي چیلنج دی تحدي ده چې راوړئ زه د دې په شان کلام راوړی شي نشي راوړی چې نشي راوړی نو ذلک الکتاب دا پوره کامل کتاب دی ځکه دوی خو په اعتراض نشي کولی او نه داسې راوړی شي نو دا کتاب څه دی ښه کامل دی او چې کامل دی نو لا ریب فی بیا پکې هېڅ شک نشته او چې کامل دی او شک پکې نشتی نو هدل للمتقین دی بیا پکې هدایت پروت دی د الله دا کلام ما تاسو ته دا داسې نه دی چې بس چې څه الله ویلي هغه ویلي دا ډېرې خوندورې خبرې خو چې سړی پکې سوچ وکړي او کښېني ورته په توجه سره الله دې به موږ پوه کړي هدل للمتقین ګور د آیت کوي د سورې بقرې په اوله کې د مؤمنانو باز شوی دی او بیا پسې د کافرانو باز شوی دی 15 آیتونو کې د مؤمنانو بس دی 2 آیتونو کې د کافرانو دی او بیا د منافقانو دی او خلک هم دقه 3 قسمه دي د دې نه نه وځي خالص مؤمنان خالص کافران منافقان څلورم قسم ماته وښایي پیدا به کوي نشته به سوچ وکړي چې څومره ته سوچ وکړي خلک 3 قسمه دي یا خو خالص مؤمنان دي یا خالص کافران دي یا منافقان دي او د دې بس دلته شوی دی نو شروع هغه د مؤمنانو نه شوی دی دلته وي هدل للمتقین هدایت دی تا د هدایت غوښتنه کړې وه کوم ځای کې په سوره فاتحه کې دې کړې وه که نو دلته الله تا ته وایي که هدایت غواړې نو څه چل وکړه قرآن باندې منګولې ولګوه که هدایت غواړې منګولې په څه ولګوه په قرآن باندې ها اوس د دې متقیانو شان او صفات بیانوي چې دا متقیان چې د قرآن نه فایده لي دا معمولي خلک مه ګڼئ ګورئ د دوی اوچت صفات دي او دا فایده ده کې دا اول نه درته وایم قرآن کې چې کوم ځای کې هم د اوچتو مؤمنانو شان او صفات بیانېږي نو الله یې دې دپاره بیانوي چې ته یې په ځان کې راولي پوه شوي به که نه دا نه چې بس دا یو قوم دی تیر شوی او پوخا تلک امة قد خلت دا تقوادار مړه شوي دی اوس زموږ ته خبره نه ده روان موږ غواړو چې د قرآن نه هدایت والو که نه د هغې دپاره به د ځان نه څه جوړو تقوادارو کې دا را روان صفات دي دا به ته په ځان کې راولي او د هغه وخته پورې ته تقوادار نشي جوړېدی چې څو پورې دا صفات ته په ځان کې نه یې راوستي پوه شوې که نه ها